د ولسمشرۍ ماڼۍ 20 کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ویډیو را سره تر پای وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیسته شي BBC ته فارسي ته ویلي د ولسمشرۍ ماڼۍ شاوخوا 20 کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د سرچینې په وینا د دغو کسانو د ازموینې پایلې مثبتې ختلي او دوی اوس قرنطین شوي دي. د طلوع نیوز خصوصي ټلویزیون هم خبر ورکړی چې داسې اسناد یې موندلي چې ښیي د ولسمشرۍ ماڼۍ ځینې کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي او اوس مهال د روغتیا وزارت یوې کاري ډلې د ولسمشر د دفتر له کارکوونکو سره د دې وایرس د معلومولو لپاره نمونې اخلي. تر اوسه ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. ویډیو را سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه، ژوندي اوسئ.